ما ته وښیه سوات کې تا څه امن راوست، باجوړ کې تا څه امن راوست، ممندو کې تا څه امن راوست. تا نه یو دله پوښتنه نشي کولی چې په دې باجوړ کې سړي ولې مري. تا څه شم تا دا امن راوستی دی چې تا افسر په ما ومنلو چې دا خدای دی، تا SHO په ما ومنلو چې دا رب العالمین دی. ملګرو مفتي منیر شاکر صاحب د باجوړ کې چې کومه واقع شوې ده د هغې په هکله باندې ډېرې زیاتې ترخې خبرې کړې دي او څه حقیقت یې هم مخې ته ایښودی دی. نو تاسو خو دا ویډیو په سر کې هم کته چې مفتي منیر شاکر صاحب ډېر زیات په سختو الفاظو سره ویلي دي چې آیا په پنجاب کې چېرته څوک وفات نه شو، هلته څوک راپانسېدو چې څوک یې ویشتو، دماکه هلته نه کېږي، خو آیا کاڼې ځي او راځي او د پښتون په سر باندې لګي. نو د دې وجه هغه اخر څه ده؟ آیا موږ په پاکستان کې نه یو؟ که تاسو وګورئ د مفتي صاحب چینل که تاسو وګورئ تقریبا 3 ځل پکې هغې د ریحان زیب باره کې ویډیو اپلوډ کړه او دا خبره یې وکړه چې آیا پښتنو تاسو اخر راپاسئ. لکه که موږ وګورو په پښتنو چې کوم حالات روان دي نن سبا، لکه بې ګناه هغه وجلی کېږي. په باجوړ کې د ریحان زیب کومه واقع چې شوې ده، نو که دې ته موږ وګورو په خیبر پښتونخوا کې داسې یو غم جوړ شوی دی مخکې چې د سیاست کم خوند و نو هغه یې هم ورکړی دی. یعنې خلکو به بیا هم الیکشن به څه به سپورټ کوو. که اوس موږ وګورو فیسبوک باندې هم ډېر زیات خلک هغه خفه دي. که څوک د عمران خان سپورټر و د بلې پارټۍ سپورټر و نو هغه دا کوشش کوي چې آیا موږ د دې کم جنجال غونډه کې یو چل دی چې دې نه موږ ځان وباسو، نو څوک هغه سپورټ هم اوس نه کوي او په کار هم دا یې موږ ووټ ولې ورکوو چې هر څه هغه د مخکې نه ډیسایډ شوي وي، نو موږ هغه ووټونه او دا ځان ستړی کول او دونه خرچې او پلانې زنده‌باد ډینګی زنده‌باد دا قصې موږ ولې کوو. خو په قلاره به کینو چې څه کېږي هغه به کېږي او که څه وس کړو جو به کړو که نه جو بس په قلاره به ناست یو که نه. نو دغه کم معلومات چې د مفتي صاحب کومه ویډیو چې وه هغه هم موږ تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.